السلام علیکم ټولو ملګرو ته کلونجی دا ته چې ویدله د خلکو روپۍ ورکړلي زما خورې د الله په ذات قسمي که نه سیکنډ داود شاه چې ماله چا روپۍ نه دي راکړ ته وې هوټلو والا زما خلاف پلین جوړ کړی هوټلو والا روپۍ ورکړلي وو زما خپل ملګري خلاف وو موږ ستا ځکه خلاف وو که نه چې تا کار بې پښتو کړی وو غیر انساني دي کړی وو غیر اخلاقي دي کړی وو د پښتو د قانون نه بهر وي د دین نه بهر د اسلام نه بهر د عمرې په دغه باندې جنۍ راوستې وه په ویزه باندې چې خلک بې عبادتونه کوي او تاره کرکټو ګروڼونو ته دې بوتله میلو ته دې بوتله د ډانسونو میپلو ته دې بوتله خلک دې پسې راټول کړه او بیا وایي چې دوی روپۍ اخیستي دي د پاکستان لپاره خو موږ 9 کاله جګړې وکړې دا اوس خو موږ روپۍ واخیستې دي مخکې جګړو موږ له چا روپۍ راکړي دي د پاکستان د دفاع دپاره او د پاکستان د عزت دپاره موږ دغه شانې په مزدورۍ کې روپۍ ګټو په خپل ملک باندې لګو هر سړی ستا په شانتي نه وي چې په پیسه باندې ایمان راوړي زموږ ایمان په الله دی په پیسه باندې نه دی او که ستاسې څه ثبوت وي نو ته یې ثبوت کا او چې څونه جرمانه یې او څونه سزا یې زه یې منم چې ما له چا روپۍ راکړي